एक मिनट सब्र करो, पहला ये दूसरा आगा साहब के साथ थोड़ा बात करेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. करी साहेब څنګه چل دی الکه هي څوک یاست د زړه سره مهرباني د سره تا یو ویډیو هیجولی و د 14000 لیک پر غلی تا ولی هیجولی دا د چی شي ویډیو می خېجولې ده پروفایل ته نه زه فرست ټایم د هیجولی پرون دی هیجولی ده د چی شي په نامو ده د برچینار په نامه ده ته ښکارا کړه راته تا ته ویلی چې امام مهدی ول کتاب راخ کړه تا ته ویلی پوښوي نه به ما په اکاونټ کې به دني لیدل قرباني سم دي ما په کتاب په اکاونټ کې لیدل دي کری سپ تا په اکاونټ کې لیدل دي زمونږ کښ ورور دی پاسي تیر ښکارا کړه دلته مسلمانانو ته ښکارا کړه دلته د ما اکاونټ دا پروفایل ته نه وځه د ما اکاونټ عمر افغان په نامه عمر افغان په ایډه باندې دی پوښوي هغه د ما اکاونټ نه د جوړ سره هغه د المؤمن دارالحفاظ خادم دا هغه د پاس ناس ده پاس ناس ته کری سپ صبر کری سپ صبر افغانان پاس کری سپ आवाज درځي سید او شیخ زوالي د مطلب دي څه شي د سوال دي څه شي د اعتراض سوال مې دې ډیلیټ کا دا یا لاک تا واچوا پروفایل لاک تا واچوا صحیح دی کری سپ ها ولی بس دا واچوا لاک ته پوښي او نور به د سکارو کو به لوکیشن واچو لوکیشن باندې به زو صحیح ده ها نو څو خمس راکوي سلری کړو خمس نه درکوي بس راکه پوښي لوکیشن واچو لوکیشن واچو چرته وی چرته نه وی صفه خبره کوم زه مجردان ورونه مرا سره دی غم داسې متعهد تم ضرورت لري خمس تم ضرورت کری صاحب زوایم صحیح دی لایک پار تا چولی دی واچو پروفایل لاک تا واچو صحیح دی لایک باندې راغلی دی 2,000 دور نه کری صاحب وای څه شي دی په دې ویډیو کې څه شي دی بس غوي غواني سپوږ کری صاحب هغه کنسل کړی دی بیا هغه کنسل کړی دی بیا کې بال لګي وای هغه ویډیو ور دا لکه سي امدغه کس د غالبا کته ناس د قاریسه اتوري ورور د کته ناس د ناراضي اپشن سی ورلېګما هغه کنټرول کړی دی هغه وخت په دا ویډیو ډیلیټ کو چې دای دی 12 امام ثابت کی یو کتاب راوړی یا روایت راوړی بیا به ډیلیټ او یا دلته راسي دلته د ټولو مسلمانانو په مخ کې دی وایي چې ما غول خوړل چې صحابه او توهین می وکړل ما کفر وکړل بیا به دا کار نه کوم خلاص دا کار نه دی دا والی وای دا زمونږ توهین کې نه راځي زمونږ وایو بس شوې دی او شوې دی پوه شوې بس دا ویډیو نشر سوي دا نشر کړی دا عمر افغان جان نشر کړی دا سوي دا وسخه ایتا دی مور پاس واغیان د غویمی زوی د باس لاکی با چی شوی دی غویمی زیا ګیره د اکسم مور کنه د واغیان د غوی زندگی زیا ته تا عمر کی خودی وین تا یاد دا حسینیات نه دی دا د کوست مور واغیم دا شلم لمبر روایت د 12 امام نه راوړی دا پر کوست واغیان د شلم لمبر د مهدی هم دا تربیه درکړي مهدی هم دا تربیه درکړي پر واغیم نه تا مهدی نه د څه روایت راوړی ویډیو شیر مې کوي دوستان مې بندوي ها غاسب مهرباني وکړه د میوټ ولې لګای د کری سي د منیټه چوغي کنځلې دی بس ولې کنورم کوي وزه تا ته وایم چې د میوټ ولې لګای ها بس نوري کنځلې بس تی کوي زه تا ته وایم چې د میوټ ولې لګوي مې لګوي اډمینانو مې لګوي د دې مهدي صاحب حق ادا کوي د 12 امام وزه تا ته وایم میوټ ما لګوي زه تا ته سیم چې د لیک باندې ولې ته څه کوي د تا نوم څه شي ده نوم دې څه شي ده پیسوار برند دی دا د اهل بیت سره مینه ده چې دا نوم دې په ځان باندې یې د اهل بیت نوم دی نو ته به معلومي ځکه غوته وای ز اهل بیت نه ته وای کنه ته ځان ته وای چې زکریم نه مو خدغه نمونه خو د اهل بیت نه دي ته ځان ته وای چې پوه شي اهل بیت نمونه نه دي د دې چې نام دی ته اهل بیت منی اهل بیت منی خپل اهل بیت نه تا ولا نه منم ټوله شیعاګانو کې پکې ناس وي رپورټونه پوندې وای د اکاونټ باندې رپورټونه ټوله وای دا ټوله رپورټونه وای پوه شي فاش نور خو ایمان نشي ټوله رپورټونه وای ټوله ایمان نشي چاونه وای لغم شیعه نه دی پوه شي
رپورټ او توهین کې موږ درته مات یو. ټول رپورټونه وایي، ټول رپورټونه شیا، ټول رپورټونه وایي. دا تاسو کوم اهل بیت منی دا 12م امام دي څه شي نوميږي؟ زه ته وایم بس غلی چا ښکاري صاحب، زه دا پوه شوې رپورټونه وایي دا باندې در ایټې باندې ټول رپورټونه تبلیغ مه کوه، 12م امام دې ثابت که. کوم ورځ مونږ دی وهلې سی وسورته وایي رپورټونه وهي، کوم ورځ مونږ دی وهلې ودی الله بند ودی الله دښمنانو. الله به یو ورځ پېټرول جان بیا راولي چې بیا د شپږو میاشتو دپاره بیا رپورټونه درته صفر کړي. سبا به که خیر ته به هم پاریو کې ګرځې. سبا به ته ان شاء الله عمر جان خبره دې واورېدله؟ سبا به ته هم په پاریو کې. زه اوس ګوره ته وایې زه اهل بیت منمه، د الله په خاطر که الله منی دې جواب راکړه. دا کنځلې تاسې ولې کوئ؟ ثواب ده پکې. دا د امام نه روایت راوړي، 12م امام نوم دا روایت ده. دوی مو رپورټونه وهي. دا 21م روایت و. مایک دې خلاص که څنګه ګونګی شوې؟ مدد وغواړه که والله که دا لایف یې درنه بند کړل نو پوسې چې له موږ سره والله که یو هم د عمر بچی او د ابوبکر بچی وي را سره، ټول ډوزمار مخلوق ده، تر تاسو بدتر مخلوق را سره ده. او که مو نه کړل بند نو بیا به دا زور هم سره معلوم چې دلته الحمدلله د صحابه او د دفاع لښکر را سره ده. یاره قاري صاحب دا نن شپه خې پرېږدمه، دا سړی د ریپورټ وهي او دا د موږ مسلمانان دي سره معلومه کړي. دا اوس ریپورټ وهي او د موږ مسلمانان دي دلته، یا به دا براډ بندېږي او یا به مخ په وړاندې ځي. دا زور به هم نن سره وهو چې څنګه کېږي توکل په خدای. دلته د ناسې دغه د ناسې دغه د 12م امام منونکی چې غیر د توهین نه غیر د کنځاو نه بل هېڅ نه لري، هغاګانې بل څه نه لري. دا ښه ذاکرین راځئ نن په دې ریپورټ کې هم زور ووهو، ولو که له ما سره دماغ ملګري خو څوک نشته، مخلص ابابیل څوک نشته، خو ته دې په دې ریپورټ ووهه، موږ به که خدای کې ویل خپرونه کوو. تکړه شل مریانو علی دی عمر دی ابوبکر دی عثمان رضی الله تعالی عنہ دی علی حیدر رضی الله تعالی عنہ منونکو حقیقي مؤمنان دي تکړه چې دغه لایف ته نن شو نجات ورکړي. دا غز دا میدان نن به مقابله سره معلومیږي. او دایم در چې خوسې نسی ښه، دایم در چې خوسې نسی ښه، دا به دلته ټینګ تړم قاری صاحب دلته نه نه د دم هم دغه بل ویډیو ته نشر کړی ده و قاری صاحب ښه هغه هم داسې پسې نشر کړ. سبا به دایم پاریو کې ګرځي که خیر او دایم پسې نشر کړ. دغه بل توري صاحب هغه د سره الته ناسته په یو ځای کې ور سره ناسته هغه ورو ښه او د دې خو بیا په دغه ځای کې او بل دلته خو او لتانه بغیر دا په لسګونو کسانی نور نشر کوي پسې تسې راځي د ما د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د صحابه و توهین کوي، د رسول الله د بیبیانو د الله بندگانو نه رسول پیژنئ، نه قرآن پیژنئ، نه دین پیژنئ، نه پیغمبر پیژنئ. ما په خپل اکاونټ کې ویډیو درته نشر کړی ده، ضرور د مسلمانانو مو ګوري شاید مو ګوري، پرون می درته نشر کړی دا ویډیو. والله بالله ثم تالله محقق عالم وایي یو کس په امام باقر علیه السلام پسې ډېر زره روایتونه د دروغو جوړ کړي دي. بشک 22م نمبر روایت ډېر زره روایتونه یو راوي یو کس، ډېر خبر هم نه دي، 300 خبر هم نه دي، 3000 خبر هم نه دي، روایتونه دي ډېر زره. بالکل هغه ویډیو د رب دپاره وګورئ چې دا درته معلوم سي د خلقو چې دا په چا په سر اوس دغه زوی مړي ته چې وایي خاص فقط د مور و پلار کنځلې درته کوي. ودې الله بنده د تا به دا د ما مور و پلار ته چې څومره کنځلې وکړي هغه مې تر رسول الله قربان کړي د مخکې. الله اکبر. د ما مور و پلار خاندان ښځې اولادونو کورنۍ ته چې څومره مو په وس کې وي هغه مې د رسول الله تر اهل بیتو قربان کړي د مخکې. نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد ولله الحمد. بل آغا صاحب هم راغلی، دواړه آغاګان مې راوشات کړل قاري صاحب. آغا صاحب مهرباني وکړه آغا صاحب ورکځئ آغا صاحب نامه ویې موټ کاړی خلاص ها میوټ کړی دی ماړه خو اواز راځي په خدای راځي اواز دی ورکځئ د قاري صاحب ورکځئ دا بل ریپورټونه وهي ورکځئ مهرباني وکړه مایک د خلاص ده بخشش دی نمی میوټ کړه نه یې میوټ در باندې نن زور ده ښه
نن زور ده نن به دوی راځي دلته به ریپورټونه وهي بس هغه سي محترمه ورکزی هغه سي محترمه د تاسو په یو کتاب کې راځي چې قرآن ول زره آیات ده درېمه حصہ لموږ سره ده دوه حصے مهدی ور سره وړي د پټ کړی ده دا عمر پټ کړی دی عمر نه د کتاب کې خو عمر نه دی ویلی وای مهدی ور سره وړي ده کتاب دې درته ښکاره کړم غلطه خبره ما کړه کاری صاحب ولې د تا امام صادق علیه السلام غلطی خبرې کوي ملته غلطه خبره ما کړه ما خو نه بوس کنځلې واورې سیدا امام دی غلطی ته غلطی تاسو عمر غلطی تاسو عمر غلطی تاسو عمر غلطی تاسو عمر غلطی صبر یو ګوري دوه بنه چالو کیږي یو دا علي رضی الله عنه تاسو د اهل بیت قدر کوي الحمدلله کانه د اهل بیت سره سړي چا دوستي او قرابت وي د هغه باید توهین ونه کړلې شي کنه رب مو سره لوړې کړه اې د عمر او د ابوبکر او د علي حیدر بچانو وس دا تاسو چې د عمر رضی الله توهین کوي علي رضی الله ولد حسین علیه السلام خور په نکاح باندې ورکوله ولې سالمانو د اهل بیت توهین کوي رکزی جواب راکړه زه کنځلې بیا په اخیر کې وکړه دا د تاسو عادت ده شریعه به یو بیا به کنځلې نه کوي نه دا د عمر بچان را رسیدلې دي ولا بالله ثم تلا کوم ترت ولا ته پرې کوم دا غیرت به مونږ نن سره معلوم سي ښه اوس وګسه دا عمر رضی الله عنه چې تاسو شپه ورځ توهین کوي علي رضی الله عنه خپل لور په نکاح باندې ورکوله رکزی وای کنه بسیار یا لمدد مولا لمدد نور د څنیو دا د خیر نه دی تاسو سجدو د پرندان را کافرې تاسو سجدو د پرندان را کافرې پوه شو یا علی مدد مولا لمدد واغوکسه موږ غوږ ونیسه موږ په 15 وخت المانځ کې الحمدلله علي رضی الله عنه هدري یالی مشرکین دا د شرک ناره ده ناره تکبیر دا د شرک ګونګیان سیه د څه شي ناره ده الله اکبر د څه شي ناره ده وای د شرک ناره ده خیري صاحب هدري نه الله اکبر ناره تکبیر الله اکبر د څه شي ناره ده د شرک لا اله الا الله دلته د مو جرنیټران چې چالو سي د جرنیټران ته بیا دې ته نه ګوري سي او جرنیټر خدای دې تاسو انسانان کړ امين خیال نه کړئ مرګري خپسیاره مهرباني مایک د خلاص که خبرې کوه الله اکبر ناره کول دا شرک ده نه بالکل نه دا بل ملګری دی ویلوي شرک ده نه ده شرک ښه اوس کومې دا تاسو وایي چې شرک ده نه ده شرک مو کله ویل چې الله اکبر شرک ده ودی الله بندگانو تاسو وایل تاسو ته د ایکاری سه ته دوای ته دوای کاری سه ته دوای اوس کومه قرآن درته ثابت کړل چې د مشرکین او आवाज د الله نه بغیر سی بل چاته आवाज کوي قرآن بیا معنی زه تاسو قرآن نه منم زه خپل قرآن منم تاسو قرآن نه منم تاسو ځان کتابونه جوړ کړی دي پوه شوي مو قرآن کریم نه منی نه تاسو قرآن چوک منی تانی نه نتی تاسو باندې لمو قرآن کریم دی نه مانی را سره نو د تاسو قرآن چیرې ده نه منو خود کنه زه تاسو ولم نه منم او د تاسو ول نه منو سره کنه نه دغه ځان نه جوړ کړی دي دغه ځان نه ارڅ جوړ تاسو ځان نه قرآن مجید هم تاسو ځان رم جوړ کړی د ډیبره کومه لایبرری ده تاسو ځان نه پوښی لیکلی دي ښه د تاسو قرآن کریم اوس چیرې ده غلطه ترجمه ورکې لیکل دي پوه شوي و دی الله بنده خو سید د مو قرآن کریم خو تاسو دی الله بنده هم دوم دزداري مردار کریم دوه څه دان دزداري او د تاسو قرآن کریم اوس چیرې ده د تاسو قرآن کریم اوس چیرته ده دوړ غلی سي میوټ مې لګاو هیڅ چا میوټ نه در باندې لګولای د تاسو قرآن کریم چیرې ده
په خپل ځان میوټ کړي قسم په الله په خپل ځان میوټ کړي به وای میوټ را باندې د دوی الته غاګان ورته ویلي دي په بل طریقه ځکه چې څوک میوټ کړي الته اډمینان ما تخکار کیږي چې چا میوټ کړل په خپل ګوري دوړه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره دی لنبی علیه السلام سره ده ها او یعنی لتاسو سره اوس قران نشته ولې نشته کوم قران ده مهرباني وکړه کوم قران دی قران یو دی قران مجید دی یو دی هزار نه دي تاسو ویل کتاس عمر نظیر کړی سره ګوره خبردار بیا به ګیله نه کوي چې بیا په دغه ځای کې یو عمر رضی الله عنه توهین کړي وکړل بیا به ګیله نه کوي بیا د ټوله کمپنی دی بیا درته رانی سمخه او تاسو کمپنی هم ټوله رانی سم پوښي ما ته توهین وکړه ځان ته وای کاریم ورکشه ځان ته وای کاریم ټول کورمیوال په د باندې رپټونه وای دغ باندې رپټونه وای دا ډې باندې ټول رپټونه وای ته د کانی بین شي دا تبلیغونه ور کوي دا غلطو خلکو ته تبلیغونه ور کوي ها زي د ریپورت وګه بچي زور دی وها ټول راپورټونه راپورټونه وای ور باندې بل خیرت خو اوس مې دام پسې وتختید دا د دوړ لکه سی ځای سره نه الله اکبر ریپورتونه وکړي زور مو وهي په ریپورتونو مو زور وهي دا غزو دا میدان مو سره معلوم کړو والله سی بن مو کړل دا لایف نن بیا به زه دغه میدان درته پرېږدم چې ما په اهل سنتو کې دومره ایمان او غیرت نشته لایف تاسو بند کړل و مو ګټله زه درنه لاړم دا عمر جان نن چیلنج درکړی ده تاسو الته زور وږي موږ به په لایف کې که خدای کوي المؤمنان دی ابوبکر دی عمر بچان بدلته زور وږي چې ویل مسلمانانو وایي تاسو قران نه منو بالکل هم دسی ویل قاری صاحب د تاسو دغه بیچارهګانو ته ویلې سوي دادي دی بیچارهګانو ته ویلې سوي دادي خو دلته خو د عمر دی چې په قبضه کې یو را ټینګ سي ته بیا جنې ویلی کېږي دی ځان احتیاط کوي ټینګ سي په هغه اوله سر کې چې عمر ویل ناره تکبیر الله اکبر وایي د الله اکبر د شرک ناره ده خو دلته سربداله مخلوق را سره ناست ځای ته نه ګوري چې په دې ځای کې زه اوس څه ووایم څه ونه وایم دا خو د دوی دا به سوکه مسلمانانو ته که خدای کوي الکدیره او دوی ته وایم چې وظالمانو وای دی الله بندګانو تاسو به دا فکر کړی چې د ما مور پلار ته کنځلې وکړي توهین او سپکاوی وکړي د ما خاندان ته چې تاسو د رسول الله اهل بیت امهات المؤمنین نه دي معاف کړي نو ما مور پلار تر هغو قربان دي هغه به څنګه معاف کړي ما به څنګه معاف کړي چې ټول عمر راته کنځلې کوي او توهین او سپکاوی راته کوي بیا مې دې په رب العالمین قسم وي په نره به د خپل دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه او د اهل بیت امهات المؤمنین او دفاع کوو دا یاد وساتئ مو په توهین او کوي خو نه بدی مو په کنځلو خو نه بدی والله کې بدی ښه دا کس څوک ده مهرباني وکړئ چوټه باس مایک د خلاص السلام علیکم کاری صاحب وعلیکم السلام کاری صاحب تاسو پرون په لایف کې یو خبره یو کس نه تاسو وکړو چې ته دا شنکر کسه کنه نو مو ډیر خپلوان دي مرګري په دوبۍ کې دغه شنکر سره نو مې چې تاسو تاسو ویلې دي شنکر به څوک دی تاسو پرون دلته یو کس نه تاسو کو چې شنکر تاسو اگر اتویل دي کوم ملک روپی راته خو دی وای درکوامي د سعودي عرب زه ته ناستم په هغه ټیم اگر اټینګ کړه ورته خدای دې خو بنیادونه بس 2.5 متر معاف کړی دي 2.5 بس راولېګه نه ما دلته دا بل یو شنکر دی ما کوي هغه یادوي چې هغه دلته کنزل منزل کړی یا نو په خپل باندې لاړلې ښه په خپل خکته سوی لایف غالبا لکه سي ان شاء الله نن مقابله د قاضي صاحب نن مقابله د صحابه او بچیان به د لایف ته نجات ورکړي هغه دواړه روافض می تر اخره کې نه ودی تر څو سي دي لا نه لړکته مې نه کړ ګوریا لاړلم په خپل ل قران نه انکار وکړل وای دا قران موږ نه منو څه شی وای نه منو وای دا قران وای موږ نه منو دغه خلق ته بیا د متاسفانه د موږ بعضی مسلمانان راسي وای د موږ دي استغفر الله ترى مورنۍ ژبه مالي وایي تا ورته ویل کوم حمزي صاحب هغه دی ونه کړه ځکه تا ورته ویلي
ګوره تا ورته ویلې ربش و چټلي چې ربي تاسو د سي انګلیسان راغلي استعمال وس په انګلیسي نه انګلیسي موږ داسې نه وایو چې موږ انګلیسان راغلي اصلا په کار نه د چې پاس موږ براډ کې کینو یو څوک راشي نو داخل لای باندې خو خود هغه ریپورت وایي واجه الله بنده اوس هغه الته ماته لیکي دا ریپورت غوي وهلای ده خو وایي ښکاري صاحب د په خبره ک بندیز راغلی وای د په خبره باندې بیا یا تاسو ته الته ټولو ته اپشن ښکارا کول بالکل اوس دلته ماته په غبل خف عکس کې نه راته ښکارا کیږي دا ریپورت الته ماته نو مولیکل خو ما زر وکی کړل په عمر جان باندې راغلی او په دغه بابا عبدالرحمن صاحب راغلی دی ما په اکاونټ اوس په دغه ځای کې دلته هغه نوم نه د نخ ښکارا کی دا دوه معکس الته نوم لیکلی وو خو یا دو وهل یا د په څنګه کې هغه بل راغلی وغه وهل دا وګور نوم نه ښکارا کیږي دلته دا غالبا هغه بل کس وهلی قاري صاحب محترم هغه خبيث و سخیرا دی ورته وکړه هغه وهلی دم وهلی هغه مې اوس ولید آیډي مې چک کړله مغه کس هغه د احمدجي په نوم یو زنديق نه و الله جل وعلا مقدر منصر لوړي کړه بارک الله فیکم ملک الله مقدم دورس کی برکت کړه بارک الله فیکم قدرمن سی راضی او راپورت کړی زوب پسې یعنی ک دغه درزا او در بابا وی پکې اصلا کې د دوی دغه بعضی کسان په دوی ډیر بد لګیږي د خپل سی یو الحمدلله د اسلام مبارک دین قبلوي او عقیده ته راځي دا په دوی باندې ډیر بد لګیږي په دې ظالمانو باندې مهرباني وکړئ دغه په اسی سور د څوک ده ډاکټر خو خپل کس د انګریزي څخه خبره نه و او دی یو شی ستپکې تی نه پوهېږم چې عرب بلاده او یا داسې نه احمد زی صاحب تا وهلي دا ریپورټونه ته ډېر خطرناک قاضي صاحب هغه ته ما ویلي که نه په انګلیسي کې مالې بکواس مه کوه که نه دا او بیا مې ورته ویلي مالې ته په انګلیسي نه پوهېږي مورنۍ ژبه دې ووایه ما ورته دا ویلي قاضي صاحب صبر حسن حسین صاحب حسین مایک دې خلاص کړه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم قاری صاحب خفه کېږي منه ګوره لکه لږ مخکې مې یو کس راغلی و مولي مفتي منیر شاکر باره کې پوښتنه کوله که نه لکه یو پوښتنه پوره پوښتنه وکړه چې لکه جواب یې تا نه غوښته تا بیا ایسته کته که مسکین لکه غوسه هم تا په وکړه تا ویلې خبرې ته غوږ ونیسي مسکین تا دې هغه خبره وکړه څوک جواب ته ښه مې ته اوس څه شی وایې مهرباني وکړه ته څه شی وایې ته څه شی وایې مایک دې خلاص کړه وخت مه ضایع کوه ته څه شی وایې دا یې موږ لکه د شیو په دې ځان خلاصوي چې وایي دوی مایک را بندول مایک دې خلاص کړه مایک دې خلاص کړه منافقت مه کوه منکره مایک دې خلاص کړه منکره او شنکره ده دا پخوانی یو د ولې ګونګی شوې ته ګوره منافقت مایک بندي خلاصي کې وبند دومره رزیل مخلوق ده وګوري ولا بالله ثم الله که مسلمانانو یا چې الله یې فربند کړی څوک وربندوي په خپله باندې لای بندي مایک بندي او دا هلته کوشش کوي خو بل واري همدغه کس ورسره ملګری سلام دا به ایسته ښکته کړو بل واري مبدی راغی چې د ټول هغه یې خراب قاري صاحب دا دې وپېژنده دا کس دا داسې لایف د ګونګی سو د خدای په فضل سره الحمد دا هغه د خیره او تاثیر دی ان شاء الله دغه به ګوري انجام به یې ګوري دا هغه خبیث انسان ده زه په خیر ذاتي زه یو چا لیکلي دی وایي ومکرو ومکر الله دوی دلته چل جوړو یعنی دوی سکوایسې موږ د دوی په چل باندې نه پوهېږو هی داسې مو اوس پېژندلي یاست چوټه بایی اور بڑا بایی توري صاحب راځه توري صاحب اله دي عمر بچانو بارک الله فيكم رب مو سر لوړي کړه اله العالمین مو اې دي صحابه و دي په لخره رب جل وعلا مو سر لوړي عزتمن او قدرمن کړه نن وی مور دومره دعاګانې درته کړې دي والله سمې سجانې درته واورم زړه به درځي هغې مور چې اسلامي را سره قبول کړی ده دومره دعاګانې درته کړې دي والله ورته زاړې به په خدای قسم او سبحان الله وای 55 کاله عمر مې د اول ځل داسې وای تراویح مې کړې دي الله اکبر
50 کاله عمر می ده اول ځل داسې وایي تراویح مې کړي دي نو مال الحمدلله 50 کاله دی عمر ده خو دغه اوس چې الله جل وعلا په عمر کې مال برکت درکړي ټول داسې در باندې تېر شوی دی دومره یې زړلي دي چې دا ژوند به زه څه دا به څه کېږي مال بس دا اوس کوم ژوند الله درکړی په دې کې تکلیف وکړه رب عبادت او بندګي دې مل مورجانې وکړه مهرباني وکړي دا کس څوک ده کاکر مایک دې خلاص السلام علیکم وعلیکم مولوي صاحب ما دغسې د څه پوښت لپاره د راغلی یم زه نه یم شیعه زه سني یم الحمدلله قدرمن سي الله مو مال سه زه سپورټر ته ضرورت نه لرم نه طاقت نشته کوي دا د ټول شیان ګوره دا وګوره په مخه رانسې داسې سکان مې دي داسې ما راته ګوره دا ټول غاښونه به دې در باندې راباسمه په مخه رانسې خدای دې بیخونه بس دا ټول شیان داسې ګور تا لاسونه سپورټ کوم ورزش کوم مفته خبره ده دی الله بندګان سپرینګ دې نرم کړی کله چې لګي سخت کچ سم زور ورکړي ښه راځي علي بارک الله فیکم هغه صاحبان لاندې ناست دي دوستانو هغه صاحبان لاندې ناست دي تورې صاحب راپورته کړي تورې صاحب افشان مې 2-3 ځلې ورولېږي خاصې محترم ما باندې د افشان هم ټول باندې جانان زه کته کېږم بېرته مې راواخلم نه د دې ریپورټ تاثیر به وروسته اوس درته معلومیږي تر اوسه پورې خو لا المؤمن دارالحفاظ باندې وال شوی ده تاسو ته وروسته بیا ډز درکوي د موږ ټول ملګرو اکاونټونه خرڅ کاری صاحب دا قیصر بشروال بشری خواغه ده قیصر مایک خلاص که څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام هغه ده کاری صاحب سوال د خی جوړې هغه سبي نازه د پړچینور یم خصونی یم ښه مهرباني وکړئ زه د کور مې داغه کافر جاهل خال دی داغه دا نه اسلو کېږي دې تاثیر به کې مسلمانانو ته جهاد پیتوا ورکړي دا بس د کور به مسلمان جهاد وسوږي کنه دا بل دا نه انسانون کېږي دا همیشه دا خبره دی بې ځایه ده دا خبره دی بې ځایه او غلطه ده ځه الله دې مل شه دا ار رسیدل ته ویني او الحمدلله د دوی په کورونو کې زنانه پیدا شوي دي ماشومان پیدا شوي دي الحمدلله ځوانانو کې غیرت پیدا شوی داسې ما وایي باړه چنار به اوس ټول نه یادوي باړه چنار به ټول نه یادوي باړه چنار کې داسې زنانه غیرتمنې زنانه پکې پیدا شوي دي په خدای قسم سي حیرانې به ورته پاتې یاست حیرانې به ورته پاتې یاست داسې زنانه پکې پیدا شوي دي ټول کورونه یې پرېښي دي تللي دي د خپل عزت په خاطر د متعې په خاطر باندې تللي دي ته اوس بیا راځې وایي دا دغسې ده او دا هغسې ده یا موږ تاسو ته دعوت په کار ده که دې وس او طاقت وي دعوت ورته وکړه خلاص نور پیغور دی یو څه شي مه ورکوه دا جایز نه ده په اسلام کې دا که دی نه پوهېږي یو ورځ به الله پوهه کړي ښه نور صاحب مهرباني هغو په کنځلو شروع وکړه مایک نه پوهېږم خپله بند کړو که بل چا ور بند کړو خپله یې بند کړی نور مهرباني مایک دې خلاص کړه راځه شروع سه انشاءالله نو نسم وعلیکم څنګه خیر دی برابر یې مهرباني دیو خو لک شروع کوم نه کار کول ډپارټمنټ بار وروتم یو ضروري معلومات باندې ما خبره کول غواړم د یو بل هغه صاحب ناسته ته راپورته سه راځه کنځلې مه کوه هغه صاحب ته راپورته سه هغه صاحب ته راپورته سه راځه شرم ده والله د تاسو لپاره شرم په کار ده ذاکرین یاسته غاګان یاسته راسې یو څه علمي خبرې به وکړو دا مسلمانان به مستفید سي راځه زه سوال هم نه درنه کوم ته سوال وکړه راځه توکل په خدای راځه تاسې سوالونه وکړي توري صاحب راپورته سه توري صاحب لږ غیرت وکړه ته خو د امام علي منونکی یې ورته راسه ولې بیریږي که د امام علي منونکي یاسه نو رابسې ښه دا غمنوش وای ما سره یو هغه د شیعه ده غواړي چې خبرې در سره وکړي غمنوش صاحب وایي غمنوش صاحب وکړه وعلیکم قاری صاحب ما سره دا ملګری دی کنه پنجابي دی شیعه دی هغه در سره لګي خبرې کول غواړي قاری صاحب ښه مهرباني پردو ورکه یو لازم غمنوش ته موږ سره پای ته دغه بل څوک ده دغه بل هغه صاحب پی سي آر ده که څوک ده پړچینار بس غمنوش 1 منټ